السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالقدیر افریدي د ملنګیار ټي وي چینل نه. نن د څلورمې ویډیو سره حاضر یو د خاوند مهربانۍ دپاره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. سورة البقره آیات نمبر 165. د چا خوند چې د چا نه چې خوند خفه شوی وي نو دا آیات دې په څه خوږو باندې ولولي او په خوند یې وخوري. انشاءالله مهربانه بشي. لیکن یاد ساتل پکار دي چې ناجایز عمل کې به د دې هیڅ اثر نه وي.